السلام علیکم قدرمنو یو ځل بیا د هغې د خورکۍ خدمت ته راغلی دا خو به تاسو ته معلومه وي چې جنۍ ده د هلکانو کالي اغوندي بیا بار وځي دیړي کوي کار کوي خو دې چې نغه خویندې دي د ګټې وټې څوک نه لري راسره اوسئ السلام علیکم وکیله ښه یې جوړې دا کړی خیریت دی دا غوا ما مخکې ورته اخیستې وه چې هغه کور کې ورته شودې مودې برابر کړي که ته د قصو کې وکیله تاسې څومره خویندې هستئ مونږ نه خوښوي زه خپل مخوره مونږ د ګټې وړې څوک شو د خپل کور دپاره ما د ځانګړې مزدوري شوي کوم ها د هلکانو کالي دي اغوستي دي بار وځي کار کوي څوک در باندې شک نه کوي چې نه نه تر اوسه چا راباندې شک نه کړی وکیل دا خو ډېر دروند کارونه مي هغه ټول کولی شي ولنه دغه صوبلۍ کې که فکر دوی کار کوي غټې غټې تیږې چې خلک درې کسان چېږي زه هغې باندې تر مازدیګره چاپېر 100 لکې 50 لکې اوس هم دا یو میاشت شوي د اختر نه دی پلو قرآن که موږ ټاک کار کړی قرآن په خدای بیا هم درته وایم که موږ دومره غوړې وي چې بېګا ته کته وو هغه کوم کار دی چې ته وایې هغه دا غټې غټې تیږې چې غرونه راځي خطا کوي هغه سباغه باندې ماتوي بیا تاسې ماتوئ په دمبل باندې او دا 100 روپۍ درکوي په 100 روپۍ 50 روپۍ راکوي دې نه زیات نه راکوي اوس ورته وایي ته کار هم نه شي کوی بیخي خو دا یو میاشت کار هم نه دی کړی کار نه شي کولی سخت به وي نو سخته چې درې خلک یې نه شي ماتولی سخت ول نه وي 100 روپۍ درکوي 100 روپۍ نو قدمن د مجبوري ډېره سخته ده خو بیا هم د دې کور ودان چې چاته لاس نه نیسي البته که د هلکانو کالي ما اغوندي بار ځي څوک پې شک هم نه کوي چا پې اوس پورې شک هم نه دی کړی او موږ هم په دغه ویډیو کې مخ بلر کوو چې څوک پوه نه شي نو قدمندو یو څه مرسته پې سپارم قدمندو دغه مرسته پې سپارم چې دا وهله دغه پیسې وهله فرخان خپل کور ته د ځان مانته څه وهله نو قدمندو زه همیشه چې زما لاس ته پیسې راځي د دې خدمت ته حاضرېږم په دې چې دا ډېر سخت مجبوره دي ګټې مټې څوک نه لري او د کور وضعیت د تاسو خپله خبرې واورېدل چې ډېر خراب دی قدمندو اجازه راکړئ